د وژل شوي میرمن ورور پیکار وایي خور شپږ کاله وړاندې د عبداللطیف په نوم یو نظامي څارنوال ته ورکړې وه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي خور یې له وژل کېدو وړاندې وهل، ټکول شوې، شکنجه ورکول شوې چې بالاخره د تېرې جمعې په ورځې په خوست ولایت کې په ډزو سره وژلې او جسد یې د ننګرهار عامې روغتیا روغتون ته راوړل شوی دی. نو زه دا ادعا لرم چې د خپله خاوند دی چې ده په خپله یې وژلی ده او خپله یې نه مړي سره راغلی و او مړی یې همداسې مړی موږ ته راکړی ده چې موږ نه پوهېږو چې آیا دا قتل څه وخت شوی او چېرته شوی ده، په کوم ولایت کې شوی ده، چا سره شوی دی. د تره زامن هم هلته دي، تره یې هم شته ده، اوښه هم ده، مړی یې راوړل، مور یې ده او نور موږ ته یې دلته کور ته تسلیم کړو. نو وتښتېدل. له د جریان مخکې هم د ښځې باندې دا ظلم او زیاتی مخکې مو حتی د پیسو د غلا دعوه هم کوله او نور هم کوله داسې. د یادې قضیې په تړاو مو وغوښتل چې د وژل شوې ښځې د خاوند عبداللطیف خیبر سره هم خبرې وکړو، خو د پرله پسې هڅو وروسته یې هم په نظر اخیستو ونه توانېدو. ومو غوښتل چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ نظر هم له ځان سره ولرو، خو د ننګرهار امنیه قومندان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د قتل د یادې موضوع په اړه د ننګرهار امنیه قومندانۍ ته راغلي وو. دلته د ننګرهار امنیه قومندان وایي چې موږ ته د هیڅ ډول معلوماتو د شریکولو اجازه نشته دی.